راځو نن په CSS کې ټیکسټ شادو او باکس شادو باندې خبرې کوو چې ټیکسټ شادو څه شی دی او باکس شادو څه شی دی او څه ته ویل کیږي، څنګه استفاده کیږي، څنګه یوز کیږي، په دې باندې خبرې کوو. راځو اول ټیکسټ شادو ته چې ټیکسټ شادو څه شی دی او څه ته ویل کیږي. ټیکسټ شادو دې ته وایي کله چې تاسو غواړئ یو ټیکسټ ته شادو سیټ کوئ. شادو مطلب سوری چې تاسو د هغې ته یو شادو یو سوری غوندې مطلب سیټ کول غواړئ، د دې لپاره مونږ ټیکسټ شادو استفاده کوو، یوز کوو. لکه دا تاسو ګورئ دلته کې یو ټیکسټ ده، دا ټیکسټ ګورئ داسې یو بل ټیکسټ غوندې راغلی، مطلب یو شادو یې اخیستې ده. نو مختلف سټایلز تاسو کولی شئ چې دې ته سیټ کړئ د دې شادو دپاره. ته وایئ چې مطلب دا دې لږ بلر شي، مطلب یا دې لږ نورم ښکته راشي، بره دې راړ شي. مختلف سټایلز تاسو کولی شئ چې په دې ټیکسټ باندې څه کوئ، اپلای کوئ. کله چې تاسو یو الیمنٹ ته شادو ورکوئ، یعنی مطلب ټیک شادو ورکوئ، د هغې لپاره موږ سره ټیک شادو په نوم باندې پراپرټي ده، او په دې کې زموږ سره ویلیوز چې دي اولنی چې ده یعنی 2 پکسله ما لیکلی، بیا مې 2 پکسله لیکلی، بیا 15 پکسله او بیا ریډ لیکل شوی. ضروري نه ده چې تاسو هم همداسې 2 او 15 ولیکئ، څو چې تاسو غواړئ، څومره چې تاسو ضرورت وي کولی شئ چې ولیکئ. دا اولنی چې دی دا زموږ سره د ایکس لپاره دی، یا که زه ووایم چې دا زموږ سره د هاریزنټلي شادو دپاره دی، چې دغه 2 پکسله مې چې لیکله د دې مطلب دا دی چې دا هاریزنټلي شادو ده. مطلب هغه الیمنټس چې دی لکه بره تاسو وینئ شادو یې اخیستې دي. کله چې تاسو غواړئ چې هاریزنټلي شادو واخلي او هغه د څونه پکسله واخلي او څنګه د ښکاره شي، مطلب څومره شادو دې راشي، هغه موږ دغه اولني کې ورته وایو. او دویم چې دی دا زموږ سره ورټیکلي شادو ده، چې ورټیکلي شادو مطلب وایډ چې دی هغه دې څومره راشي، نو هغه تاسو دلته کولی شئ چې ورته ډیفاین کړئ. او دریم چې دا موږ ته څه کوي، کله چې تاسو غواړئ یو بلر تاسو سیټ کړئ، کله چې تاسو عکس هم اخلئ کیمره باندې که نه، مطلب تاسو وایئ چې هغه بلر پکې فعال کړئ، بلر چې دی نو دغه شان که چیرې تاسو بلر غواړئ، نو په دې دغه دواړو هغه چې دي په یو کې بلر نه دی استفاده شوی، صحیح ده. نو که چیرې تاسو بلر یوز کوئ، نو بلر تاسو دغه ځای کې کولی شئ چې بلر ورته هم څه کوئ، ډیفاین کوئ. بل زموږ سره ورپسې څلورمه ویلیو چې دا کلر ده، نو دلته تاسو کولی شئ چې کلر ورته انتخاب کړئ. که چیرې تاسو کلر انتخاب نه کوئ، بیا هم ډیفالټ زموږ سره تور وي، خو که چیرې کوم کلر ورته انتخابوئ، نو هغه کلر هم تاسو ورته انتخابولی شئ. لکه زه راځم دلته وی ایس کوډ ته، وی ایس کوډ اوپن کوم او دا پریکټیکل کار کوو چې دا څنګه کار کوي. نو زه راځم دلته فایل ته، تاسو ډایرکټ یو فولډر جوړولی شئ، چې کله یو فولډر هم جوړولی شئ او په هغې باندې رایټ کلیک وکړئ او په وی ایس کوډ کې اوپن کړئ. یا پد که تاسو مخکې نه یو فولډر جوړ کړی دی، غواړئ هغه فولډر اوس خلاص کړئ، نو بیا به تاسو ډایرکټ د هغه خلاص کړئ، وی ایس کوډ اوپن کړئ. وی ایس کوډ هم چې اوپن کړو، بیا بل ته راشئ فایل ته، فایل نه بعد به راشئ اوپن فولډر ته. کله چې اوپن فولډر تاسو کلیک کوئ، دلته تاسو ته وایي چې تاسو هغه فولډر چې تاسو غواړئ چې اوپن یې کړئ هغه چیرته دی. نو بس تاسو به لاړ شئ او ځای به ورته انتخاب کړئ چیرته چې ستاسو فولډر دی. نو ما فولډر انتخاب کړ، هغې نه بعد سلیکټ فولډر مې ورته ویل، فولډر ما سره دلته اوپن شو. دغه فایلز چې دي دا زه کلوز کوم، دا زما اوس دپاره نه دي پکار. او دلته هم زه راځم دې ځای کې یو فولډر اخلم. دلته زه یو فولډر جوړوم، فرض که فولډر ته ما نوم ورکړه CSS ډی 15، صحیح ده. او دې کې زه ننه یو فایل اخلم. کله چې تاسو فایل جوړوئ، همغه فولډر انتخاب کړئ او د هغې نه بعد په دې کې دننه دلته زه ورته لیکم index.html، صحیح ده. هر نوم چې تاسو ورکوئ هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي، اما ایکسټینشن باید تاسو .html واچوئ. د هغې نه بعد زه راځم دې ځای کې زه یو ټیکس اخلم. ټیکس یې تاسو سره هر څه اخلئ. فرض کا دا اوس فرق نه کوي چې تاسو دا ټیکس کوم الیمنټ اخلئ، مطلب تاسو هیډینګز اخلئ، پاراګراف اخلئ، سپین شوي. فرض که ما پاراګراف واخیست، پاراګراف مې واخیست، دلته زه ورته لیکم لورم فرض که 7 مې ولیکه، انټر مې پریس کړ، رایټ کلیک کوم. کله چې تاسو رایټ کلیک وکړئ، اوپن وذ لایف سرور، اوپن وذ لایف سرور ډایرکټ هر بروزر چې تاسو ډیفالټ سیټ کړئ په هغې کې ډایرکټ اوپن کیږي. نو ګورو چې موږ سره کوم بروزر دی او ډیفالټ موږ سره څه شو کیږي. نو ډیفالټ ما سره بروزر چې دی ګوګل کروم دی، او ټیکس باندې ما کوم سټایل چې نه دی یوز کړی، دا ما سره ساده ښکاري. هغې نه بعد زه غواړم چې دا لیکل مطلب رایټ طرف ته یوسم داسې، او دا به زه دې خوا ویسم. که چیرې تاسو دا لږ کمول غواړئ، فرض که زه به یې لږ کم اوکې داسې دومره بس صحیح دی. زه اوس دې ټیکس ته شډو ورکول غواړم، دې ته شډو ورکوم. کله چې شډو تاسو ورکوئ، نو دلته به راشئ سټایل به اوپن کړئ او سټایل به بیرته کلوز کړئ، مطلب سټایل الیمنټ کلوز کړئ بیرته اوپن کړئ. تاسو کولی شئ انلاین کې هم دا سټایل ولیکئ او کولی شئ بیروني فایل هم ورته واخلئ، دا تاسو پورې ډیپینډ کوي. هغې نه بعد شډو په کوم الیمنټ باندې سیټ کړئ، په پی باندې.
په هر یو باندې چې سیټ کوئ د هغې نوم به واخلئ. که چیرې تاسو سره زیات پیراګرافس وي بیا یو آی ډي چې ورته ورکوئ. صحیح ده. هغې نه بعد زه راځم دې ځای کې زه لیکم ټیک شډو. مونږه ټیک مطلب زه په شډو چې اپلای کوم په ټیکس باندې اپلای کوم نو زه به لیکم ټیک شډو. هغې نه بعد دلته زه ورته لیکم چې دوه یا درې څومره چې ستاسو ضرورت وي. فرض کړه زه به 10 پکسله ولیکم یا فرض کړه ما دلته ولیکل 4 پکسله 15 پکسله. په دې خو پوه شئ اولنی زموږ سره هاریزنټل شو او دویم زموږ سره ورټیکل او دریم زموږ سره بلر. او بل که تاسو کوم کلر چیرته نه ورکوئ ګورئ که زه دا کنټرولایز کوم ډیفالټ زموږ سره هغه کلر چې دی ګورئ که دا زه تاسو ته وښیم دا وګورئ کلر دا که تاسو انتخابوئ صرف هغه ټکس تاسو سره انتخابیږي شډو تاسو سره نه انتخابیږي. نو دغه لاندې شډو راغله که چیرې تاسو کلر ورته انتخاب کوئ ګوره فرض کړه زه ما ورته کلر ورکړ ټومیټو نو دا اوس وګورئ لاندې هغه چې دی هغه ټومیټو راغلی. اوس که چیرې دا تاسو کم زیات کوئ دلته اوس وګوره که زه راشم دې ته زه ووایم دا 2 که ماته دا هاریزنټلي 2 که دا اوس وګورئ که چیرې تاسو وایئ چې لږ د نوره مطلب بره لاړ شي بیا دا چې دی دا ورته زه که 1 پکسل کما دا وګوره نو بیا دغه شان. اوس دلته دا زموږ سره اوس هم لږ داسې بدې ښکاري که نه ځکه که بلر چېرته سیټ شي نو دا به ډېر ښه ښکاره شي. که دلته زه ورته ورکړم یو 3 پکسله بلر ورکړم نو دا اوس وګورئ لږ داسې صحیح راغی که نه. همدغه شان که دا ویلي اوس زیاته مي نو دومره خاص مطلب بدې نه ښکاري انشاءالله صحیح راځي ګوره صحیح ده. که دا ویلي لږ به زه دا به زه 3 کمه که لږ بره شي اوکې نو دا وګورئ دا په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ ورته سیټ کړئ. که دا بلر تاسو څومره هم زیاتوئ دا زیاتولی شئ خو بیا به داسې یو څه ښکاري. خو دلته که زه ورته 3 کم بیا داسې راځي. خو دا شډو چې اخیستې دا لاندې راغلی ده. که اوس یو کس غواړي چې زه بر راوړل غواړم بیا بره چې تاسو وړئ بیا د هغې دپاره د هاریزنټلي او ورټیکلي تاسو منفي کوئ بلر سره به کار نه لرئ. صحیح ده. راځم دې ځای کې زه لیکم منفي دا مې منفي کړه او دا هم منفي کړم سمپل دواړه منفي کوي دا بره لاړه. اوس یو کس وایي چې زه ګوره که دا ترېنه زه لرې کړم دا مې لرې کړه ګوره موږ سره اوس تازه ښکاري که نه خو دا بلر هم ضروري دی چې مطلب دا اوس یو کس وایي که نه چې زه هم لاندې غواړم هم بره غواړم یا فرض که زه 2 دانې سیټ کوم اول راځو 2 دانې سیټ کوم زه وایم 2 دانې سیټ کول غواړم دا لرې کوم یو خو دا شو یو د بل وي له دغه سوري نه یا له دغه شډو نه دې لږ کته راشي لږ ښکته دې راشي او څه دې اوسېږي یو بل کلر دې واخلي د هغې دپاره بیا دلته راشي دې ځای کې تاسو کامه واچوئ. ها دې ځای کې دا ویډیوګانې څو دي دا 6 او 3 دي دا به ضرب 2 کوي مطلب دا به زیات کوي تر څو هلته موږ ته معلوم شي. صحیح ده. که چیرې تاسو د دې نه کم ولیکئ یا سیم داسې ولیکئ نو بیا هغه زموږ سره نه ښکاري. صحیح ده. بیا دواړه شډو به معلومې نه شي. خیر بیا درته یو شی هم کار کومه اوس دپاره دلته زه لیکم چې ضرب 2 مې که مطلب دلته چې څو دی لږ مې دې نه زیات واچوي ضرب 2 ضروري نه ضرب 2 شي مطلب دلته 6 دی هغه لږ زیات کوي. صحیح ده. 7 8 9 لاسې کوي 12 400 چې تاسو خوښوئ. بلر ستاسو په خوښه باندې دی بلر ضروري نه دی پس کې دا بلر مې دلته 2 پکسله کړه او دلته زه ورته یم چې ګرین یې کړه. که زه په کنټرولایز کوم وګورئ زموږ سره 2 دانې راغلی. اوس یو کس وایي زه دریم سیټ کوم دریم هم سیټ کولی شم که نه نو دا څوک نه سیټ کوي دومره ډېرې خو بیا هم که چیرې تاسو غواړئ چې سیټ کړئ نو سیټ کولی شئ. که دلته زه راشم ورته وایم چې دا بل ماته 8 پکسله کا او 8 پکسله کې بلر که تاسو ورته ورکوئ فرض کې 3 پکسله بلر دې واخلي او کلر دې بلو شي نو که څه په کنټرولایز کوم دریم هم تاسو سره سیټ کېږي. اما دریم دونه ډېرې څوک نه سیټ کوي یو دانه 2 سیټ کېږي نو که چیرې تاسو زیات چې دي دغه 1 2 زیات استفاده کېږي. صحیح ده. دا مې ریموو کړو که زه کنټرولایز کوم ګورئ یو دانه ده. اوس که چیرې تاسو سیم واچوئ ګوره دلته دا هم زه اچوم 6 پکسله او 3 پکسله ځکه مخکې ما تاسو ته ویلي که سیم به نه اچوئ که دلته زه ولیکم بلو څپه مې کنټرولایز کړه ګوره اوس دواړه داسې شي چې هغه مطلب کله چې بلو او ټومیټو مکس شو نو داسې یو رنګ ترې نه جوړ شو نو دلته زموږ سره مشکل جوړېږي. یعنې هدف مې دا داسې ښه نه ښکاري نه ټومیټو شو نه بلو شو نو دې وجې نه زه وایم چې باید څه وي کلرز باید سره سیم نه وي. بلکې چیرې تاسو غواړئ چې بره د سیټ شي دا بره دپاره مطلب که تاسو ټاپ وړل غواړئ بیا تاسو ورته منفي کوئ بیا هغې کې فرق نه کوي که سیم هم وي خو صرف منفي ګوره بره زموږ سره دغه رنګ اخلي. صحیح ده. بیا هغه داسې رنګونه راځي او که دغه یو زه ورته منفي 3 کمه یا منفي 3 نه منفي 1 کم منفي 1 بیا په دې طریقې سره ښکاري او دغه به زه داسې کار وکړم چې دا به زه 15 کمه نه 4 یې که چې لږ دې خوا راشي چې دواړه یو شي 4 نه 2 که یا دا م 1 که بس وګورئ دواړه داسې یو شی راغلل. صحیح ده. نو دې ځای کې تاسو کولی شئ چې دغه شانتې ورته مطلب شډو هم سیټ کولی شئ او که چېرته دا نور هم کم کې دا راته 2 پکسله که او دا هم 2 که چې لږ صحیح نو دې طریقې سره تاسو څنګه شډو چې سیټ کول غواړئ سیټ کولی شئ. یا فرض که ګوره
زه سپین مطلب تاسو سپین هم سیټ کوی شئ. که زه دا ریمو کوم ګوره دلته زه دې ټیکس ته زه شډو ورکوم، دلته زه لیکم ټیکس شډو او ټیکس شډو دې ته زه وایم چې 2 پکسله 2 پکسله او 4 پکسله او دې ځای کې لیکم 3 3 چې ده زموږ سره ګری راځي او که دلته زه وایټ یوز کوم اوکې اب زما سره دلته ښکاره نشي، خو که دلته زه ورته ووایم چې دا ماته زیات که خو هلته موږ سره کلر دغه دی که نه مطلب موږ سره نه ښکاري کلر هم بلیک دی یس مطلب بیکګراونډ چې دی سیم دی. خو که تاسو اوکې که دا زه لږ داسې یو څه کم خو دې ځای کې وایټ چې دی مطلب هغه بیکګراونډ سپین دی نو هغه زموږ سره ځکه نه معلومیږي. دا زموږ سره ټیک شډو وه. ټیک شډو کې چېرته سوال پوښتنه مشکل خو نشته صحیح ده. دا ټیک شډو ساده بالکل همدغه شانتې باک شډو هم داسې ده. له نوم نه واضح معلومیږي ټیک شډو باک شډو فرقونه دا دي چې کله ته په ټیکس باندې شډو سیټ کوې موږ ټیک شډو اخلو. باک شډو دا ده چې مطلب کله چې تاسو سره یو باکس وي یو ډیب وي یو عکس وي یو څه دې دپاره بیا موږ څه کوو بیا باک شډو یوز کوو. اوس دا زموږ سره یو باکس دی او دې باکس ته یا دې ډیب ته زه غواړم چې شډو سیټ کما لکه دا وګوره داسې یو شډو دی ولري نو بیا د دې دپاره موږ باک شډو یوز کوو. او په باک شډو چې ده دلته کې موږ سره د دې کوم هغه مطلب کوم څه دي کې استفاده کیږي. اول زموږ سره هاریزنټلی آف سیټ دی، بیا زموږ سره ورټیکلی آف سیټ دی، همدارنګې بلر دی او سپریډ دی. دا دغسې دي دا هاریزنټلی آف سیټ ورټیکلی آف سیټ بلر سپریډ دې ته ویلیوز ویلی کیږي. او په خپله باک شډو چې ده دا یو پراپرټي ده صحیح ده. کلر دی همدارنګه انسیټ دی. دغه زموږ سره تقریبا شپږ دانې ویلیوز دي چې په دې کې دا اولینی دوه مهم دي چې دا باید تاسو ولیکئ او که د آخري څلور تاسو هم نه لیکئ تاسو سره کار کوي. خو بیا دا تاسو کولی شئ بلر یا سپریډ یا کلرز پې اپلای کړئ. بلر مون دلته هغه کې مو ویلي ټیکس کې مو ویلي چې تاسو یو بلر ورکوئ که نه. بیا سپریډ چې دی سپریډ خپرېدلو ته وایي چې دا کلر د څومره فیصده خپور شي لږ داسې زیاتیږي او کلر خو پوهېږي چې کلر اخلي. او انسیډ دا هم بعضې کسان یوز کوي دا په داخل د ډیپ داخل کې دی واخلي لکه دا اوس تاسو کوم ډیپ ولي د هغې باندې نه شډ واخیستل شي. که تاسو غواړئ چې داخل کې دی واخلي بیا د دې دپاره څه کېږي انسیډ یوز کېږي. او ګورئ څنګه اپلای کېږي نو تاسو به باک شډو ولیکئ چې کله باک شډو ولیکئ ګورئ ته ما ولیکل چې 3 پکسله 4 پکسله 5 پکسله 10 پکسله او ریډ. دا اولنی چې دا همغه خبر دلته ما په ترتیب هم لیکلی دي چې اولنی زموږ سره هاریزنټلی آف سیټ راځي او دویم چې دا زموږ سره ورټیکلی آف سیټ راځي او دا بل چې زموږ سره بلر دی او دا چې دی سپریډ دی او همدارنګې دا زموږ سره کلر دی. دې کې ما انسیټ کار نه دی کړی. انسیټ تاسو کولی شئ په اخر کې ورسره د ریډ نه بعد تاسو انسیټ هم ورته کولی شئ چې ایډ کړئ. لکه دلته بیرته زه راځم ګورئ دلته راځم زه دلته یو بل فایل اخلم. دې ځای کې زه یو بل فایل اخلم او زه ورته وایم index2.html index2.html په نوم باندې مې یو فایل واخیست او دلته ما اوکې دې ځای کې زه راځم یو ډیپ جوړوم. مطلب دلته کې ما ډي آی وي یو ډیپ واخیسته دې ډیپ ته ما یو آی ډي ورکړه یو آی ډي مې ورکړه او دې ځای کې زه یو پیراګراف لیکم. فرض کړه یا که تاسو پیراګراف نه لیکئ ډایرکټ ټیکس هم اچولی شئ لکه دې ځای کې داسې زه ټیکس اچوم فرض کړه څومره یو شل ورډ مې راوړل صحیح ده. که هغې نه بعد زه رایټ کلیک کوم اوپن وید لایف سرور دې خوا ته ما سره ریزلټ څه کېږي شو کېږي ښودلی کېږي. ښه زه اوس ورته وایم سی آی ډي 1 په نوم باندې یو ډیپ ته هغې ته ما آی ډي ورکړی 1. اول خو د دې دا ټیکس الاین چې دی دا جوړ کړه ډېر به دې ښکاري. اوکې صحیح شو صحیح ده دا زموږ سره بس همداسې صحیح دی. هغې نه بعد که تاسو دې ته کوم بیکګراونډ مطلب بارډر ورکول غواړئ نو بارډر هم ورکوی شي. فرض کړه زه ورته یم 2 پکسله بارډر ورکړه او سټایل دې سالډ وي. که کلر تاسو ورکوئ یو ټومیټو کلر هم ورته ورکړه بس داسې صحیح دی. که تاسو کوم بیکګراونډ کلر ورکول غواړئ بیکګراونډ کلر هم ورکوی شئ که نه ورکوئ هم هغه تاسو پورې ډیفینډ کوي. نو ګورئ زموږ سره بلیک کلر یې مو واخیسته او دې ځای کې زه ورته وایم چې په دې کې کوم څه چې پراته دي هغه ماته وایټ کړه تر څو معلوم شي. او که تاسو وایئ چې څلور روان طرفونو نه دې پډینګ واخلي نو تاسو پډینګ هم ورته ورکوی شئ. زه وایم 10 پکسله دې پډینګ واخلي. ښه اوس راځو دې ته چې دې ته موږ څنګه کوی شو شډو سیټ کو. لکه څنګه چې موږ دا به زه یو پکسل کومه دا بارډر صحیح ده ضروري نه ده خو مطلب یو پکسل بس ټیک وي. که تاسو ورکوئ نور څه ورکوئ که بیخي نه ورکوئ هم ضروري نه ده بس کمنټ یې کوئ ورنه بیا به تاسو سره اوکې بیا به تاسو سره هېڅ بارډر نه راخلي بس زه یې نه اخلم ځکه تر څو دلته کې موږ سره هغه شډو لږ معلوم شي. هغې نه بعد دې ځای کې زه لیکم چې اوکې باکس شډو
بوکس شډو چې ده دې ځای کې زه لیکم ورته 2 پکسله کنټرول اس. نو دا وګورئ زموږ سره کلر نه کلر تاسو که سیټ هم نه کړئ ډیفالټ زموږ سره بلیک راخلي. دا شډو زه لږ زیاته لیکم صحیح ده 10 او 10 اچوم. دا وګورئ ډیره مې ځکه ولیکله چې تاسو ته معلوم شي چې آیا دا کار کوي که نه کوي. دې ځای کې که تاسو وید ورته ډیفاین کړئ ښه به وي چې لږ دا وړوکی راشي. دې ځای کې زه ورته یم چې وید دې ته ورکړئ 400 پکسله وید هم ورته ورکړم. نو اوکې دا زموږ سره دغه طریقې سره ښکاري چې موږ سره دې ځای کې دا معلوم شي دا به زه ځکه ما زوم کړی ده ډېر دا به 200 ټیکي چې موږ سره اوکې ښکاري که نه که نه چې 250 یې کمه که اوکې 250 او لږ به زوم کم اوکې صحیح ده. اوس ګوره دلته ما ډېر زیات ولیکه که دلته زه راشم دا مثلا 3 5 داسې لږ لږ ویلي واچومه دواړه مې 4 واچول ګوره داسې ښکاري. که همدا تاسو اوس بره وړل غواړئ تاسو بره هم وړلی شئ بره یې وړئ دلته بره هم تاسو وړی شئ. دلته زه لاندې ورته لیکمه سیم منفي لکه څنګه هم چې هلته منفي استفاده کوله د بره وړلو لپاره دلته هم تاسو یوز کولی شئ یو شی دی صرف فرق یې څه دی فرق دا دی هلته مونږ ټیکس لیکه دلته باکس لیکو بس همدومره دغه فرق دی. اوس که تاسو دوه دانې سیټ کول غواړئ بیا د هغې دپاره مونږ څه کوو ګوره -4 تاسو همدغه ماینس مطلب همدا ویلیو هم بیرته لیکلی شئ -4 او کلر د دې هم ګرین دی دا به هم ګرین کړم چې دواړه سیم راشي صحیح ده دواړو ته داسې کلر هم ورکولی شي. بیا دې ځای کې یو بله ویلیو تاسو سیټ کولی شي مطلب که دلته کې زه سیټ کړم ګورې بلر دې ځای کې زه ورته وایم چې فرض که 3 پکسله کنټرول اس کا ګورې دې ته وګوره او دې بر ته وګوره دې بر ته بلر نه دی سیټ شوی نو که دې ته هم تاسو بلر سیټ کول غواړئ دلته زه ورته وایم چې 3 پکسله دې ته هم بلر سیټ کا نو دا وګورئ دا زموږ سره داسې ښکاري. او که چیرې تاسو اوس غواړئ چې دا د نور هم خپور شي خور دې شي بیا د هغې دپاره تاسو کولی شئ سپریډ یوز کوئ لکه مثلا دې کې زه ورته وایم دا د 4 پکسله شي ګوره ښه سپیس وګورئ هغه څنګه خپور شو هغه بره چې دی. یو بل کار کومه زه به دا لږ غټ کړم چې تاسو ته کوډ ښکاره شي او بل دا چې دې ځای کې به زه مارجن له 4 طرفونو نه 4 طرفونو نه مې واخیست صحیح ده چې تاسو ته دا 10 به لږ به زه زیات والمه دا به زه 15 پی کړمه ترڅو تاسو ته دا صحیح معلوم شي. ګوره بلر دې بل لاندې ته ګوره لاندې څنګه ښکاري که دا تاسو نور هم زیات کړئ ګوره دا زه ورته وایم چې دا ماته 10 کوئ کنټرول اس 10 بیخي دونه ډېر شي همدغه شان دلته هم راشئ دلته هم ورته ولیکئ 10 دومره ډېرې نه یوز کېږي ډېرې زه ځکه ورکومه چې تر څو تاسو ته معلوم شي چې آیا دا کار کوي که نه کوي چې تاسو یوز کوئ فرض کړئ دې ته زه وایم چې دا زموږ سره څوکه دا زموږ سره مثلا دا یو چې دی دا هم ماته 2 واخله دا هم راته 2 کا بس دا 3 ټیک دی او دا 15 واخله او دا یا 4 کا دا 4 واخله دومره کم ویلیو یوز کېږي صحیح ده ځکه چې بیا هغه داسې ډېرې بدې ښکاري دا هم 4 کا او دا 15 کا دا بل مې 15 کړی دا مې 15 کا نو دا ګورئ دغه طریقې سره داسې ښایسته منظم ښکاري دا وګورئ صحیح ده. بل زموږ سره هغه انسیټ چې دی دلته تاسو دا هم یوز کوی شئ ګوره که زه دا لږ غټ کړمه دې ځای کې راشئ او پس که دا ما اوس دپاره کمنټ که صحیح ده لاندې راځم ګورئ دې ځای کې تاسو ولیکئ باکس شډو کله مو چې باکس شډو ولیکه د هغې نه بعد دلته تاسو راشئ ورته ولیکئ فرض کړئ 2 پکسله او 4 پکسله د بلر وي او کلر فرض کړه ما ورکړه ریډ صفحه کنټرول اس کوم ګورئ یو ریډ یې واخیست همدغه شان که دلته زه راشم ګوره دې ځای کې زه ورته وایم انسایډ انسیټ دا بره ولې ځي اوکې که دلته زه دا خو انسیټ چې دی داخل کې سیټ کېږي صحیح ده ډیفالټ آوټ سایډ وي بیرون وي او انسایډ چې تاسو ورته ولیکئ دا زموږ سره داخل ته راځي څه شی ویلیوز نه دا څه خبره که زه دا بلر ترې نه لرې کړم تر څو موږ ته لږ واضح شي دا بل زه لږ زیات کړمه نور انسیټ چې دی داخل کې راځي صحیح ده که دلته زه ورته واچوم ګوره فرض کړه لس زیات به ورته واچوم ودرې داخل کې راغی صحیح ده داخل کې دی که دلته زه راشم ګوره دې ځای کې زه ورته وایم فرض کړه دا ماته 15 کا او دا هم 15 کا صحیح ده او که دې ځای کې دا بارډر چې دی بارډر چې دی دا به زه کمنټ نه وباسم او دې ته دا ټومیټو کلر به ترې نه لرې کړم دې ته به زه ګرین ورکړم کنټرول اس لږ به زیات کړم چې تاسو ته معلوم شي چې
اخلي که نه اخلي داخل کې اخیسته که نه خو که چیرته انسرټ ته نه تاسو لرې کوي ګورې دا اوس له بارډر نه باندې راځي باندې له بارډر نه راغی دلته نو دا په داخل کې دا مطلب دونه نه یوز کېږي صرف مې تاسو ته وښود دلته کې ما لیکلو تاسو ته مې ویلې نور داسې خاص نه یوز کېږي دا مې کمنټ کړه صحیح ده نو دغه شان که چیرې فرض که تاسو عکس شی راوړل غواړئ هغه هم تاسو راوړی شئ زه ګورم چې ما سره ښه ما دلته دا یو عکس راوړه صحیح ده پکچر په نوم باندې دی زه دلته راځم یو بل فایل اخلم چې تر څو دا زه یو بل مطلب که دا کوډ ستاسو په کار و ان کمنټ یې کوي بیا یوز کوی شئ دلته زه راځم دلته زه یو عکس راوړم یعنې زما د خبرې هدف دلته دا دی چې تاسو په عکس باندې هم دا کارونه کولی شئ که دلته زه آی ایم جي ولیکم آی ایم جي ډاټ سلیش لیکم او پکچر په نوم باندې ما یو عکس راوړه رایټ کلیک کوم او اوپن وذ لایف سرور مې کړ صحیح ده نو دا اوس وګورئ ما سره ایمیج دی ځای کې راغی ما ډېر زوم کړی دی دا به زه زوم آوټ کړم لږ اوکې دا ایمیج دی صحیح ده زه به بیرته اوکې صحیح دی دا به زه داسې کار وکړم چې دا به زه دې ځای کې ورته ولیکم ښه سټایل به اوپن کړم بیرته به کلوز کړم ورته یم د لیفټ نه دې لږ رایټ طرف ته لاړ شي چې شی لاړ شي ایمیج که نه ورته یم چې مارجن له لیفټ نه واخله یا له څلور وړو طرفونو نه یو شل دېرش پکسله واخله څومره بس صحیح دی یا به دا 50 کمه یا شپېته یې که 500 نو لس پکسله تا څه ښکاري دا به 300 کم صحیح ده ډېر نشي اوکې صحیح دی اوس دغه ایمیج دی صحیح ده دې ته زه وایم دې ته زه یو شډو اوس ورکوم صحیح ده شډو دې ته ورکول غواړم ګوره شډو دې ته څنګه ورکول کېږي دې ځای کې زه لیکم باکس شډو همدغه سټایل دی خاص نور څه نه لري زه دې ته ورته وایم چې فرض کړه دا دې موږ سره 2 پکسله او 4 پکسله او تاسو یو کلر دې ته زه ګرې ورکوم صحیح ده دا ګرې مې ورته ورکې دا اوس دا صفحه کنټرول اس کا ګوره تاسو سره یو شډو یې واخیسته که دغه ویلیوګانې تاسو ورته لږ زیاتې کړئ 15 کنټرول اس نو څه ګورئ داسې یو شډو راځي او که چیرې تاسو مطلب بل طرف ته هم غواړئ نو دې ځای کې راشئ ورته ولیکئ -15 پکسله -15 پکسل او دلته زه ورته بلر مې واچو 4 پکسله او کلر دې ته هم زه ګرې ده دا به هم ګرې واچوم چې دواړه یو شی راشي نو په دغه طریقې سره تاسو ایمیج ته که بلر ورته سیټ کول غواړئ ځکه بلر سره بیا لږ دې ځای کې وګوره دې کونج کې لږ داسې بد ښکاري نو دې ځای کې که چیرې تاسو بلر یوز کړئ زه ورته یم یو 3 پکسله بلر هم ورته سیټ کړئ دلته دې بل طرف ته هم ورته سیټ کړئ یو 3 پکسله بلر دې خوا ته هم ورکړه کنټرول اس نو د ګورئ په دغه طریقې سره تاسو سره یو ایمیج دغه راځي دلته که دا تاسو وایټ هم واخلئ فرض کړه دې ځای کې مې وایټ واخیسته کنټرول اس نو کوي داسې دغه خاورې صبر ته وایټ بیا وایټ کې لږ داسې ښه ښکاري دا دغه چې دی راځم دې ځای کې هم زه ورته وایم چې دا ماته وایټ کا اوکې دا هغه لږ فرق کوي ښه مطلب لږ داسې دا صحیح راځي خیر یو دقیقه بیکګراوند د سپین وي مشکل نشته دلته زه راځم دې ته زه وایم چې دا د 10 وي دا مې ریموو کړ دې ځای کې زه ورته وایم چې دا ماته 10 کا یو بل کار کوم ښه څنګه یا خیر دلته زه لیکم فلټر باکس شډو فلټر کې باکس شډو دا به دی کې فلټر څنګه فکر وکړه کنه ته که چېرته وشي باکس فلټر یو بل پراپرټي ده صحیح دی دلته کې تاسو یو لږ ورته دا کلر تور کې دې ځای کې راشي ګوره دې ته مې کنټرول زیډ کړو کلر مو چینج کړو ورته یا تاسو داسې کار ګورو اوس هم صحیح دی خو تاسو هیګزا کې واخلئ مطلب دا دې همداسې وي اوس هم ښکاري صحیح ده که زه دا کمنټ کوم دلته راشئ داسې هم تاسو لیکلی شئ باکس شډو
او په باکس شډو کې زه دلته ورته وایم چې دا د څلور پکسله 15 پکسله او دې ځای کې زه لیکم RGBA مې واچوله RGBA اچومه 0 دا مې 0 کړه 0 او دې ځای کې زه دغه ټرانزیشن چې دی مطلب دا هغه چې ده الفا دلته زه ورته 0.3 که دا راته دلته اوس راشئ تاسو ګورئ لږ دې ځای کې هغه راځي صحیح ده ښکاري زه به ویډیوګانې ورته زیاتې کړم چې تر څو تاسو ته معلوم شي دا وګورئ صحیح ده دا بیرته زه کمومه دا 15 صحیح دی 15 او دا به زه یو 10 واخلم ګوره زموږ سره لږ څه ناڅه ښکاري دې طرف ته وګوره دې طرف ته لږ فرق شته دا وګوره دې طرف ته وګوره او دې طرف ته وګوره دا داسې لږ داسې هغه غوانې شوی صحیح ده مطلب شته او خو مطلب سټایل دی دې ځای کې دا ته زیات کې دا څومره زیات دی به هلته به لږ داسې شډو غوانې راښکاري دا اوس وګورئ ایمیج داسې دغه غوانې شو معلومیږي صحیح ده که دغه تاسو اوس د دې ځای کې نه دی دا ورته کم زیات کې دې ځای کې ورته واخلئ 19 ورته ولیکئ داسې وګورئ دې ځای کې تاسو سره راځي صحیح ده او که اته ورته ولیکئ شته دی ګوره اوس وګوره اوس بیخي منظم راغی نو دا کار د دې RGB په واسطه باندې هم تاسو داسې یو څه کولی شئ یا اکثر دا خلک چې دي کلندر کریټ کوي که نه هلته ګوره هغوی داسې کوي چې دلته زه یو ډیب اخلمه اوکې شته یو لس دقیقې خیر دې ځای کې زه اخلم یو کنټینر مې واخیست صحیح دی یو کنټینر دې ځای کې زه مطلب هر څه چې تاسو پاس کوم ون ولیکه یعنې دلته ضروري نه ده چې تاسو ډیپ ته کوم آیډي ورکوئ هر څه چې لیکئ هغې نه بعد زه دلته دوه آیډیانې مطلب زه دوه دانې یعنې دوه ډیبونه اخلمه یو ډیب د دې لپاره کله چې کلندر کې تاسو درې بره تاریخ لیکلی بیا لاندې کال دغه اچولي که نه دې ځای کې به زه ورته ولیکم یو ډیب به واخلمه او دې ډیب ته دلته به زه ولیکم کارت صحیح ده او دې ځای کې ما پی واخیست پی کې مې یو ولیکه هغې نه بعد لاندې زما یو بل ډیب واخیست او دې ډیب کې فرض که ما ولیکل 2 آی ډي 2 مې واخیست په دې کې زه تاریخ لیکم پی مې ولیکه اوس اکتوبر د اکتوبر څوم دی فرض که ما 13 ولیکه 2023 صحیح ده که زه دا کنټرول اس کما نو دې ځای کې ګورې لاندې زموږ سره دا ما پیج دا به کمنټ کم دا عکس دی زموږ اوس نه دی په کار صحیح ده کنټرول اس او ډیفالټ پیج سل وي دا به زه یا به لږ نور به هم زوم کم صحیح ده ښه اوس راځو د دې CSS ته ګورئ دې ځای کې زه ورته وایم دغه ID 1 دی صحیح ده ID 1 ته اول یو بارډر ورکړه چې موږ ته معلوم هم شي صحیح ده دې ته به زه یو پکسل سالډ کلر فرض کړه ریډ چې موږ ته ګورئ یو بارډر یې اخیستی دی صحیح ده شته دی دې ځای کې زه دې ته لیکم وید د 250 پکسله څومره چې تاسو ورته ورکوئ نو زه به دا لږ زوم آوټ کړم چې موږ سره د دې هغه وید معلوم شي 250 لږ ډېر دی 200 به کم صحیح ده بس 200 ټیک دی هغې نه بعد لاندې راځم داسې کې زه ورته لیکم چې ټیکس الاین سنټر دا د سنټر ته م راشي بالکل صحیح شو او دغه ون موږ په چیش کې اخیستی دی ون ته موږ یو آیډي ورکړی د کارټ په نوم باندې دلته زه راځم لیکم کارټ صحیح ده او دې ته زه ورته وایم چې دا د پډینګ واخلي پډینګ دې واخلي اول دې ته یو بیکګراوند ورکړه چې څنګه ښکاري بیکګراوند دې ته ما ورکړه فرض کړه یو ګرین مې ورته ورکړی ګرین صحیح ده او دلته لاندې راځم دې ځای کې زه ورته وایم 2 په نوم باندې یو آیډي ده هغې ته پډینګ ورکړه 10 پکسله صحیح شو او د بره تم پډینګ ورکړه چې دا کلر چې دی مکمل واخلي پډینګ 10 پکسله دې ته م ورکړه بالکل صحیح شو او که چیرې تاسو پډینګ او بل دې ته نه دی دې ته ورته چې دا فونټ سایز چې دی دا ماته یو 20 پکسله کا 20 نه 13 کا بس بالکل ټیک دی صحیح دی که کوم سټایل ورکول غواړئ فونټ فامیلي ورته سیټ کړئ فونټ فامیلي کرسیو مې ورته سیټ کړه بس بالکل ټیک ده راشي دا 15 کې 10 صحیح منظم راغی صحیح ده ښه هغې نه بعد دا بارډر زموږ نه دی په کار صرف بارډر مې تاسو ته ښوده چې داسې یو څه راځي ښه دا هم صحیح شو که دا زه 180 کم ورته ته 180 خو مشکل نه جوړیږي صحیح دی بالکل 180 هم صحیح دی دې ځای کې یو نه لیکمه ځکه تاریخ 18 دی نو دا به زه راشم دا به زه 18 کم یو اته به سره بله م اضافه کم صحیح ده صحیح شو نو دا وشو هغې نه بعد راځم دې ته زه اوس یو شډو ورکوم دې ته شډو ورکوم ځکه دلته ما مخکې بارډر ورکړو بارډر په ځای دلته لیکم شډو لیکم باکس شډو ځکه یو باکس دی یو ډیپ دی نو ځکه موږ باید باکس شډو لیکو لیکم دلته 15 پکسله او 4 پکسل یعنې هاریزنټلی ورټیکلی 15 شو او څلور د بلر شي ښه کلر دې څنګه کلر تاسو دلته په RGB کې ورکړئ د RGBA مې واخلي صحیح ده RGBA مې واخلي 0 ګرین ورته هم 00 چې دی یو بلیک کلر جوړیږي صحیح ده بیا دې ځای کې تاسو کولی شئ ټرانزیشن ورته
کریټ کی مطلب الفا زه ورته وایم الفا د 0.8 راشي کنټرول یې کوي وګورئ منظم یو دغه جوړ شو دا الفا ورته لږ زیات کې دا ورته لس کې دا وګوره څومره ښایسته منظم ښکاري که دا زره کم کمی دام سلور کا چې لږ کم راشي بس بالکل صحیح دی وګورئ دا یو شډو یې واخیسته په دغه طریقې سره تاسو عکس مکس کوم څه راوړئ په ویب سایټ کې نو ډېر ښه به ښکاري که تاسو نور زیات څومره ډیبونه راوړئ فرض که دا مې سکرول کې همدا ډیب دی فرض که ما سره اوس دپاره همدا یو دانه دی خاص همدې نه ما کاپي واخیستی همداسې څو ډیبونه چې تاسو راوړئ دا ما همدا یو پیسټ که نه کنټرول یې کوي دا خو ټول په یو بل پسې راغلل موږ تاسو یو بله ویلې وه که ستاسو یاد شي د فلوټ په نوم باندې دلته زه لیکم فلوټ موږ وروسته په تفصیل سیسس کې مو وایو صحیح دلته لیکم فلوټ لیفټ کراتا کنټرول یې کا نو لیفټ شو صحیح ده زه به لږ زوم آوټ کم اوکې دا موږ سره داسې منظم اوکې اوس زه به لږ زوم کمه یا داسې صحیح دی وایم یو بل نه د لږ سپیس واخلي صحیح ده ډیفالټ پیج سل وي بس دا سل صحیح دی ورته وایم مارجن واخله له لیفټ طرف نه یو 20 پکسله پرډینګ هغه واخله پرډینګ وګورئ دې طریقې سره راځي که تاسو دا وید ورته اوس لږ زیات کوئ ځکه وید کم دی دا به زه 250 کمه نو وګورئ داسې راځي که چیرې دلته تاسو ورته دغه پډینګ زیات کوئ دا زه ورته وایم چې دا هم شل کا او د دیم شل واخله نو لږ به لږ هایډ به لږ زیات شي وګورئ که دا ورته 10 کمه 10 نو لږ به نور هم غټ شي دا د شل وي دا بره به 40 کم صحیح ده دا به 40 واچو چې لږ داسې منظم اوکې بیا دې ځای کې وګورئ دلته کې لاندې راوغورځېد ډیفالټ پیج سل وي سل به پرېږدم تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې ټاپ نم سپیس واخله مطلب داسې یو سټایل تاسو جوړولی شئ داسې کې ټاپ نه زه ورته وایم 15 پکسله زیات ما اخله صحیح ده زیات ماله بس 15 پکسله ټیک دی دلته کې دا تاریخ تاسو کولی شئ تاریخ ورته چینج کړئ یو کلنډر تاسو په دغه طریقې سره هم څه کولی شئ چې کریټ کړئ مطلب 18 تاریخ 19 شل 22 په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې څه کوئ جوړ کړئ صحیح ده بل دې کې که تاسو کوم یو بل څه دلته وایم که په پوه نه شوئ خیر دی صرف یو ډیپ به دا ولینی ته نریمو کم چې لږ مطلب په یو لاین کې صحیح راشي صحیح ده کنټرول ایس دلته زه یو بل څه استفاده کوم د ډسپلی په نوم باندې ډسپلی باندې موږ وروسته خبرې کوو لږ یو ګورم چې څنګه ښکاري که دلته زه ولیکم ډسپلی پلیکس کنټرول ایس مې که دا وګورئ بیا تاسو سره داسې یو سټایل راځي دې ځای کې دا تاریخ او دې ځای کې مکمل نو پته دا وګورئ دا کار د دې ټول دا کار دی شډو ده نو دغه شانتي شډو مهمه ده هر ویب سایټ کې استفاده کیږي اوس کیږي ټیکس شډو چې دا ټیک شډو هم زیات استفاده کیږي خو له ټیک شډو نه باکس شډو ډېر یوز کیږي لکه داسې کله چې کارونه کوئ نو دلته موږ ټیک شډو دونه خاص یوز نه کړه مطلب بیخي مې استفاده کړې نه ده باکس شډو مې یوز کړه نو باکس شډو ډېر زیات استفاده کیږي یوز کیږي نو دې پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل شته نشته بس دی